हमारी मदद करो, हम फंस गए हैं, खुदा के लिए मदद करो। یاره قسم په خدای د روټۍ مې وخوړه او دا ویډیوګانې راته چا راولېږلې. قسم په خدای دی هغه روټۍ مې زهر شو، زهر چې د خاندان 17 تنه داسې یو بل ته ګوري چې یو مري یو ځي او نور شاته پاتې کېږي. قسم په خدای دی دا زړه م داسې د خولې نه راشي په دې پاکستان کې چې نه پکې هلیکاپټر شته، نه پکې چې کوم دی ریسکیو والا شته. قسم په خدای دی دا زړه م داسې د خولې نه راشي. دا زموږ د عوامو حال دی. په دغه خلکو به څه تېرېږي چې د سړي بچی اوبه وړي او سړی ورته ګوري، د سړي خاوند اوبه وړي او سړی ورته ګوري، د سړي ښځه اوبه وړي او سړی ورته ګوري. دا زموږ د ملک حال دی. قسم په خدای دی یاره د سړي تاسو په خپله سوچ وکړئ، یاره دې سینه کې سوچ وکړئ، دې زړه کې سوچ وکړئ. دا زموږ اسلامي جمهوریت ده، اسلامي داسې زموږ هغه دلګان چې خپل هغه ناجایزه پلاټ ټرمپ ته چې کوم دی امن نوبل انعام ورکوي، دلته عوام مري. قسم په خدای دی روټۍ مې وخوړه د جمعې لمانځه نه بعد. دا ویډیوګانې راته چې راولېږه دا مې وکتې. قسم دی دا زړه م داسې دی خولې نه راغی په والله چې د سړي په مخ کې سړي بچي اوبه وړي، سیلاب یې وړي، ښځې وړي، پوره خاندان یې وړي. لعنت دې وي په داسې ریاست باندې، لعنت دې وي په داسې ملک باندې.